ای وروره، تا هم کله داسې احساس کړی زړه دې دروند وي، ذهن دې ستړی وي، له ژوندانه دې هیلې پرې شوي وي. دا احساس، دا دروندوالی، دا ګناه ده، دا د زړه تشوالی دی، دا د ایمان ژړا ده. خو ښه خبره دا ده، الله جل جلاله بخښونکی دی، رحم کوونکی دی، مهربانه دی. هغه فرمایي د الله جل جلاله د رحمت څخه مه ناهیلي کېږه. هر څونه ګناهونه چې دې کړي وي، هر څو ځله چې دې خطا کړي وي، یوازې ووایه یا الله ما ته بخښه وکړه. دا توبه ده، دا د زړه صفایي ده، دا نوی ژوند دی. خو بیا هم زړونه سکون نه مومي، نو واوره، قرآن شریف خلاص کړه. دا یوازې یو کتاب نه دی، دا ستا د روح ته نسخه ده، دا ستا درد ته دوا ده، دا ستا ذهن ته آرامتیا ده. الله جل جلاله فرمایي پوه شه د الله جل جلاله په ذکر زړونه آرامیږي. قرآن هره ورځ لږ ووایه، لږ تلاوت وکړه، ته به ګورې چې زړه دې څنګه نرمیږي، څنګه دې د دعا پر وخت سترګې لندې سي او ژوند ته دې امید بیرته راسي. دا تجربه وکړه، دا نسخه عملي کړه، توبه وکړه، قرآن واوره، ذکر وکړه، سکون به در نږدې سي، ځکه الله جل جلاله در سره دی. که دا خبره دې زړه ته ولوېده، نو دا پیغام نور هم خپور کړه، ځکه د خیر خبره خپرول صدقه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.